سلام ګرانو دوستانو، ښه راغلاست. نن به تاسو د فرانسې له یو داسې ښار سره بلد کړو چې د ښکلا آرامۍ او طبیعي منظرو له امله په ټوله نړۍ کې مشهور دی. دا ښار نیس نومیږي او د فرانسې د مدیترانې سمندر پر غاړه د فرانسوي ریویرا په سیمه کې موقعیت لري. که تاسو داسې ځای لټوئ چې هم ښکلي ساحلونه ولري، هم تاریخي کوڅې، هم خوندور خواړه او هم د اروپا ځانګړی کلتور، نو نیس تاسو لپاره یو غوره انتخاب دی. کله چې تاسو نیس ښار ته ورسیږئ، لومړی شی چې ستاسو پام ځان ته راړئ هغه د مدیترانې شین او روڼ سمندر دی. د دې ښار اوبه دومره پاکې او شفافې دي چې د لمر په رڼا کې د فیروزې په څیر ځلیږي. د سمندر غاړې ته اوږد او ښکلی سړک پروت دی چې د پرومیناد دی ځانګلې په نوم مشهور دی. دلته خلک قدم وهي، منډې وهي، بایسکل چلوي او یا هم د سمندر له ښکلي منظره خوند اخلي. د دې لارې دواړو غاړو ته د خرما لوړې ونې، ښکلي باغونه او رنګارنګ ګلان لیدل کېږي چې ښار ته ځانګړې ښکلا وربخي. د نیس زوړ ښار چې د ویو نیس په نوم پیژندل کېږي، د تنګو ډبرو کوڅو، رنګینو ودانیو او دودیزو بازارونو له امله ډیر مشهور دی. دلته به تاسو د محلي خلکو ژوند له نږدې وینئ. کوچني کافي، دودیز رستورانتونه، د لاسي صنایعو دوکانونه او د تازه میوو او ګلانو بازارونه د دې سیمې ځانګړتیا ده. د ښار په دې برخه کې قدم وهل داسې احساس درکوي لکه د تاریخ په پاڼو کې چې سفر کوئ. که غواړئ د ټول ښار زړه راښکونکې منظره وګورئ، نو د کاسل هیل یا د قلعې غونډۍ ته حتماً ولاړ شئ. له دې ځایه د نیس ټول ښار، شین سمندر، بندر او د غرونو ښکلی منظر یو ځای لیدل کېږي. د لمر لوېدو پر مهال دا ځای ځانګړې ښکلا لري او د انځور اخیستلو لپاره یو له غوره ځایونو څخه ګڼل کېږي. نیس یوازې د ښکلا ښار نه دی، بلکې د هنر او کلتور مرکز هم دی. دلته ګڼ شمېر موزیمونه شته او ډېرو مشهورو هنرمندانو د خپل ژوند یو برخه په همدې ښار کې تېره کړې ده. د خوړو مینه‌وال هم په نیس کې بې شمېره خوندونه تجربه کولی شي. د مدیترانې تازه کب، سمندري خواړه، فرانسوي خوږې، تازه میوې او دودیز سلادونه د ښار د خوړو مهمه برخه جوړوي. د ښار په کافېګانو کې د قهوې یو پیاله څښل او د سمندر ننداره کول خپله یوه ځانګړې تجربه ده. نیس د فرانسې د نورو مشهورو ښارونو لکه موناکو، کان او از ښارګوټي ته هم ډیر نږدې دی، نو ډیرې سیلانیان له نیس څخه ورځني سفرونه هم کوي. د کال ډیره برخه هوا معتدله او لمرینه وي، له همدې امله نیس د اروپا له هغو ښارونو څخه دی چې نږدې ټول کال د سیلانیانو هرکلی کوي. د پسرلي او اوړي موسمونه د سفر لپاره تر ټولو مناسب وخت ګڼل کېږي. که تاسو آرام ساحلونه، پاکه هوا، ښکلی طبیعت، تاریخي کوڅې او د فرانسې اصلي کلتور تجربه کول غواړئ، نو نیس به خامخا ستاسو په زړه کې ځانګړی ځای پیدا کړي.
ګرانو دوستانو که دا ویډیو مو خوښه شوه نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ ترڅو د نړۍ د نورو ښکلو ځایونو سفر هم له موږ سره وکړئ. تر بل سفر پورې.